الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دا سلسلة الفقه الجهادي دا درسونه پر اړای کې نن زموږ موضوع ده الولاء والبراء. په پښتو کې ورته وایي دوستي او دشمني د الله د دین دپاره، د الله دپاره. ځکه دا دوستي او دشمني چې دا د ارکانو د توحید نه ده چې په هر مسلمان باندې دا فرض ده د دې دپاره چې د کفر نه سړی خلاص شي او دین اسلام کې داخل شي. نو په ده باندې دا هم لازمه ده چې دی به موالات د اهل اسلام سره کوي او دشمني به د الله د دشمنانو سره کوي. لہذا په هر مسلمان باندې دا واجب دي چې محبت د اهل توحید او اهل اخلاص سره وکړي او د هغوی سره دوستي وکړي. مشرکین او کفارو سره به بغض کوي او د هغوی سره به دشمني کوي. نو د دې وجې نه قضیه د موالات او د معادات یا د ولا او د بره دا قضیه د ایمان او د کفر ده، د توحید او د شرک ده. دا مجرد قضیه د فقه فروعي مسله نه ده چې هغې کې اختلافي، بلکې قرآن عظیم شان چې کوم د دعوت توحید ته ورکړی هغې دلایل ذکر کړي، د هغې نه فوراً بیا ورسره ولا او برا ذکر کړې ده. دا د ملت ابراهیمي یو اساسي رکن دی. لکه ابراهیم علیه السلام چې قوم ته ویلي اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. دغه زموږ نیکه دی ابراهیم علیه السلام، امام الانبیا، او موږ ته الله امر کړی چې ده پسې اقتدا وکړئ. دارنګې اهل التوحید الله یې صفت کوي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یعنی مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې بعضې د دوی نه دوستان دي د بعضو. دارنګې الله موالات د مؤمنونو واجب ګرځولی دی چې د مؤمنانو سره به موالات کوئ، د هغوی سره به محبت کوئ. انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. سورة مائده کې الله فرمایي. او دارنګې په مؤمن باندې موالات د کافرو د هغوی د دوستۍ نه منې کړې ده الله، او حرام کړې ده په مؤمن باندې موالات د کفارو، اگر که ده ته ډېر نږدې وي، اگر که پلار وي، ورور وي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الایمان ومن یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. سورة توبه کې الله فرمایي قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من الله ورسوله وجهاد فی سبیله فتربصوا حتى یأتی الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. او قرآن عظیم شان کې ځای په ځای الله دا ذکر کړي دي چې د کافرو سره چا موالات وکړي، د هغوی سره دوستي وکړه، نو دی د هغوی د ډلې نه دی او هماغه شانې کافر دی لکه څرنګه چې کافري د هغوی په شان دی. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. قرآن عظیم شان دی آیات کې دا معتبر کړل چې چا د یهودو او نصاراو سره موالات وکړه، دوستي ورسره وکړه، دی د الله په دین کې حصه نه لري او دارنګې دی د الله د دین نه لري دی. او بل ځای کې سورة العمران کې الله فرمایي لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. د دې وجې نه دوستانو د موالات او د معاداتو دغه قضیه دا ډېره اهمه قضیه ده چې د توحید سره تعلق لري. عربی کې ته موالات او معادات وایي، پښتو کې ته دوستي او دشمني وایي، ولا او برا هم ورته وایي. خو یو خبره یادول پکار دی، هغه دا چې کله موږ ماده د موالات وګورو د عربی اصطلاح ده، نو دو اساسي معنا لري. یو معنا هغه باطن سره تعلق لري د زړه سره چې هغه محبت او دوستي او میل قلبي چې ورته وایي د زړه میلان. دویم معنا
ظاهر د انمونو سره تعلق لري چې هغه نزدېکت، نصرت، متابعت او مظاهرت. دې دواړو سره د موالاتو لکه ورسره دواړه تعلق لري. ولا ولایت قرابت او نصرت او محبت ته ویل کېږي، او ولی چې دی نصیر ته وایي، امدادي، دوست یا مطیع. او ولایت نصرت ته ویل کېږي. د دې وجه نه دوستانو موالات په استعمال شرعي کې په ډیرو قسمونو سره دی. موالات او تولی. تولی کله په معنا د نصرت سره هم راځي. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. دی آیت کې الله چې ذکر کړی دی چې ان تولوهم، مفسرین لیکي چې دلته په معنا د نصرت سره راځي. تولوهم چې تاسو دوی سره نصرت کوئ. بل ځکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، سورة ممتحنه کې. اې د ایمان والاو تاسو نصرت مه کوئ د قوم سره چې هغوی باندې الله غضب کړی دی. کله په معنا د تابعدارۍ سره هم راځي. کتب علیه انه من تولاه فانه یضله. نو دی آیت سورة حج 4 نمبر آیت چې کتب علیه انه من تولاه فانه یضله. نو دی آیت کې هم په معنا د تابعدارۍ سره دی چې چا تابعداري د شیطان وکړه نو دا شیطانی گمراه کوي. نور معانی هم ذکر دی په قرآن عظیم شان کې د موالاتو او دارنګې د کلمه د تولی. په بهرحال خبر هم دی پوری کوله چې لفظ د موالاتو دا په قرآن عظیم شان کې د نصرت په ځای هم استعمال شوی دی، او دارنګې د تابعدارۍ په ځای هم استعمال شوی دی، او دارنګې د مظاهرت په ځای هم استعمال شوی دی. او دارنګې دا به دوه قسمو چې یو د زړه سره تعلق لري، لکه موږ چې مخکې ذکر کړو محبت او دوستي، او دارنګې د معادات هم لکه د زړه سره هم تعلق لري، لکه عداوت او بغض. دویم قسم هغه چې تعلق د اندامونو پورې لري، لکه نصرت په قول سره یا په نفس سره یا په مال سره یا په رای سره، دا په موالاتو کې استعمالېږي. یا خرج کول د قول د نفس او د مال دي، دا په معاداتو کې هم استعمالېدی شي. بهرحال دا د ایمان مضبوطه کړۍ ده. د دې نه بغیر زمونږ او ستاسې توحید نه صحیح کېږي، تر څو چې موږ تاسې ولا او برا یاد نه کړو. مخکې دې نه چې دا اهمه موضوع ده، دې باندې بحث وکړو. نو دوستۍ او دشمني په اسلام کې چې کوم شریعت په هغې ډېره تیزي ورکړې ده، بلکې هغه د ایمان نښه ګرځول ده، هغه ذکر کړی ده الله. او دارنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې هم ذکر ده. الله په مؤمنانو د طواغیت او مشرکینو سره دشمني فرض کړي، دارنګ کفار او منافقینو سره هم، او د دوی سره د جهاد امر کړي، او د هغوی سره د سختی کولو هم په قول او هم په فعل امر کړی دی. بلکې وعده کړې ده د دوی سره چې دوی ملعونین دي، لکه چې الله فرمایي ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. لعنت به کړی شي کوم ځای چې دوی وموندلی شي، وبنیولی شي او وبوژلی شي په وژلو سره. دویم الله سبحانه وتعالی په مؤمنانو دا هم فرض کړي چې د کافرانو مؤمنانو ترمنځ باید دوستي قطع شي، او دا ویری دي چې چا دوی سره دوستي وکړه نو دی به هم د دوی په شان کافر او مشرک وي. خلاصه دا چې محبت د الله دپاره او دشمني هم د الله دپاره، دا یو لوی او عظیم اصل دی د اصولو د ایمان نه چې په مسلمان باندې د هغې مراعات کول واجب دي. د دې وجې نه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. د برای ابن عازب حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زیاته مضبوطه کړه د ایمان محبت د الله دپاره او الله دپاره بغض کول دي. د دې وجې نه الله تعالی په قرآن کې ډېرو ځایونو کې د کفارو دوستۍ نه منې کړې ده، لکه چې دا به وروسته په دلایلو کې انشاءالله ذکر شي. حذیفه رضی الله عنه وایي وليتق احدكم ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر. د دې آیت لاندې دا خبره کړله چې ومن يتولهم منکم فانه منهم، د سورة مائده یو 50 نمبر آیت. یعنې چا چې دوی سره دوستي وکړه نو دا هم د دغې کافرو د ډلې نه دی. نو بیا حذیفه رضی الله عنه وایي ودېرېږي د تاسې نه چې وي به دی یهودي او نصراني او دی به پوه نه وي. د دې آیت د وجې نه به دا خبره کوله چې الله وایي چا چې دوی سره دوستي وکړه ستاسو نه نو یقینا دی هم د دوی نه دی. نو مطلب دا دی چې دا دوستي دومره په معمولي خبره باندې راځي چې دی به پوه هم نه وي او دی به د کافر دوست حسابېږي. علي رضی الله عنه د دې آیت لاندې
چې اذلة علی المؤمنین معنا دا چې اهل رقه علی دینهم د خپل مسلمانانو سره ډېر نرم زړه والا وي، اعزة علی الکافرین په کافرو باندې به د سخت زړه والا وي، علی من خالفهم فی دینهم یعنی مؤمنان به نرم وي د مسلمانانو سره، سخت وي په خپل مخالفینو باندې په خپل دین کې. دریم عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د سوره توبه د دې آیت لاندې فرمایي یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصیر. ای پیغمبر جهاد کو د کافرانو او منافقینو سره په دوی باندې سختی کوه، زه دوی جهنم دې ډېر بد ځای د ورتګ. عبدالله بن مسعود فرمایي جاهد الكفار والمنافقین بيده فإن لم يستطيع فبقلبه او کدا دې وسل کی وليلقه بوجه مكفر ای عابس متغیر من الغیظ والبغض. یعنی د کفار سره او منافقین سره په لاس جهاد وکړه او کو د دې طاقت دی نوی نو په سره او ملاقات وخت به سره ته په داسې ترش تندی باندې مخامخ کیږي چې د غضب او د غصې نه ډک وي. یعنی پرون تندیم هم د دې مرتدینو طواغیت سره ته نه مخامخ کیږي. مشهور تابعی سفیان ثوری رحمه الله د سوره هود د دې آیت لاندې لیکي ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، یعنی تاسو میدان مکوئ هغه کسان ته چې ظالمان دي نو تاسو ته به اور در ورسیږي. سفیان رحمه الله فرمایي ومن لاق لهم دواتا او برا لهم قلما او ناولهم قرطاسا دخل في هذا. چا چې ظالم ته قلم په صحیح لوند کو او یا یې ورته قلم جوړ کو یا ورته یو کاغذ د لیکلو دپاره ورکړ نو په مذکوره آیت کې داخل دی. یعنی دا هم د ظالم سره امداد کول. د صحابه کرامو تعامل د دوستۍ او دشمنۍ په حق چې موږ تاسو متعلق وو نو موږ به دا وفهمو د دغه حکایاتونه چې صحابه کرام هم په دې مسله کې ډېر سخت وو. دا د ایمان یو رکن ګڼم. دا مسله به وروسته تفصیلي ذکر شي، خو دلته صرف ورته اشاره کو. مفسرین د سورة مجادله 22 نمبر آیت د لاندې لیکي لا تجد قوما یؤمنون بالله واليوم الاخر. ته بیانومې ای پیغمبره داسې قوم به ته بیانومې چې د الله باندې ایمان راوړي، په ورځ آخرت باندې ایمان راوړي او بیا د الله دشمنانو سره د رسول دشمنانو سره د دوستي کوي. دا خلک بې ایمانه دي، د ایمان والا نه دي. د دې آیت لاندې مفسرین لیکي لکه تفسیر قرطبي وغیره حدیث هم ذکر کړی چې دا آیات د ابو عبیده بن جراح باره کې نازل شوی دی چې کله ابو عبیده رضی الله عنه د بدر په غزا کې خپل پلار یې مړ کړ هغه کافرو، نو چې کله پلار مړ کړ دا آیات الله نازل کړ چې دې ته وایي ایمان. دا حدیث حاکم او طبرانی راوړی، ابن ابي حاتم هم ذکر کړی. ابن جریج رحمه الله فرمای ابو قحافه د ابوبکر صدیق پلار دی. په اول دور د اسلام کې د رسول الله ته کنځل وکړ نو ابوبکر صدیق بیا په څپېړه باندې ووه. نو دا خبره چا رسول الله ته ذکر کړه چې ګوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل پلار په څپېړه باندې ووهه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته وویل ای ابوبکر دا کار تا ولې کړی؟ ابوبکر رضی الله عنه ورته وایي والله لو كان السيف قريبا مني لضربته. قسم په الله که توره نږدې وي نو ما به دی په توره باندې واړوي. نو دا آیات الله نازل کړ چې لا تجد قوما یؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. یعنی قسم په الله که چېرته زما خوا سره توره نږدې وي نو ما خپل پلار په توره وهلی وي ځکه تا ته یې کنځل کول. دا آیات د دوی په صفت کې الله نازل کړ. د دې وجې نه چې صحابه کرامو تعامل په ولاو برا کې ډېر سخت و ډېر تیز و، په هغې باندې عمل کوو. موالات او معادات یعنې دوستي او دشمني مخکې موږ ذکر کړو په شریعت کې د دې ډېر اطلاقات دي، په ډېرو معنیو سره هغه استعمالیږي چې هر معنی ترې په خپل سیاق سره معلومیږي. خو ټولې شرعي معنیګانې د موالات اصلي شرعي معنی ته راجع کېږي چې هغه قرب او نږدېوالی او تابعداري ده. لکه ولا النصرت لکه د سورة شورا 46 نمبر آیت او مخکې د هغې تذکره وشوله ولا مودت او محبت د سورة ممتحنې په آیات کې. نو خلاصه دا شوه دوستانو چې د موالات اطلاق کېږي په مدد کولو سره یا موافقت کولو سره یا متابعت کولو سره یا اطاعت کولو سره یا د زړه مینې محبت سره چې هر یو د دې نه حسابېږي. او د موالات واجبه شرعا چې د دغه خصالو نه یو مسلمان کافر ته صرف کړي چې دا موالات محرمه ده او سړی پرې کافر کېږي. او موالات شرعي چې هغه واجب دی هغه د دغه ټولو خصالو باندې عمل کول د الله او د هغه رسول او مؤمنانو سره
لکه چې الله فلا فرمایي ومن يتول الله ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. سورة مائده کې الله فرمایي ان چا چې دوستانه وکړه د الله سره او د رسول دغه سره او د مؤمنانو سره، پس یقینا ډله د الله دوی غالب دي. د موالات محرمه هغه دلایل به وروسته انشاءالله دوستانو ذکر کیږي. خو دا چې سړی پرې کافر کیږي د سورة ممتحنې اول آیات وګورئ، ځکه الله تعالی مؤمنانو باندې دا واجب کړي چې دوی سره به دشمني کې، بغض به ورسره کې، وجنې به د خپل طاقت مناسب. سورة توبه 3 نمبر آیات کې، سورة تحریم 9 نمبر آیات کې، او سورة مائده کې الله فرمایي چې د کافرو سره دوستي وکړو نو دا کافر دی په خپله. او یو سړی چې کله د کافرانو اطاعت وکړي دوستانو او یا ورسره نصرت د اسلام خلاف وکړي نو دا نواقض د ایمان نه حسابېږي. لکه سړی په دې باندې کافر کېږي دته انصار الطواغیت وایي، لکه د موجوده مرتد حکمرانانو پاکستانی، افغاني، سعودي یا عرب او د عجمو چې کوم طواغیت دي، دغه حکومتونو مددګاران دي، حکمرانان دي. ځکه دغه مثلا نافاق مرتد فوج او اردو د کافرو سره اعانت کوي د اسلام په وهلو سره، چې مخکې دا مسله ذکر شوې ده چې استعانت د کافر نه یا استعانت د کافر سره دا د نواقضو نه دی، دا مسله مخکې تېره شوې ده. اوس هغه دلایل د قرآن عظیم الشان نه موږ ذکر کوو. الحمدلله دلایل په دې باره کې ډېر دي. مؤمن دپاره، د مسلمان دپاره چې هغه د الله د رسول تابعدار وي، یو آیات هم کافي دی. خو چونکې الله سبحانه وتعالی هر یو آیات ذکر کړی دی او د موالات او د معاداتو باره کې، او دا یې بې حکمته نه دی ذکر کړی، دا به انشاءالله ټول ذکر کیږي. اول ځان په دې پوهول پکار دي چې یو انسان مشرکین او کفارو ته د هغوی د دین اظهار وکړي د یری د وجې نه یا د مداهنت د وجې نه، چې سره د مداهنت نه د هغوی د دین اظهار کفارو ته وکړي. کافر ته ځان مخکې کې چې موږ ستا جمهوریت منو، ستا انتخابات منو، چې د شر نه ځان بچي، نو دا سړی کافر دی د هغوی په شان. اگر که دغه سړی د دوی دین بدګني یا ورسره بغض کوي او مسلمانانو او اسلام سره مینه هم وي، خو بیا هم کافر دی. نو آیا هغه شخص چې د هغوی اطاعت پر رضا سره وي، د موافقت اظهار هم ورسره کوي د باطل دین دپاره، او امداد ورسره د مسلمانانو مقابل کې کوي په مال، نفس سره، په مشورې سره، په جاسوسۍ سره، دوستي ورسره کوي، د هغوی د لښکر ډېروالی راولي، نو د داسې سړي په کفر کې بیا مسلمان شک نه کوي. نو البته دوستانو یو مسله هغه د مکره مسله ده چې مشرکین یا طواغیت یو سړي ته د مرګ تهدید ورکړي چې وژنو دي، تر څو چې موږ سره نشي، نو د دې شخص لپاره بیا موافقت جایز دی د کفارو سره په ژبې سره، خو ژبه مطمئن وي په ایمان باندې. د علماو اجماع ده چې یو سړی په ټوکه د کفر خبره وکړي نو دی کافر دی. نو آیا هغه شخص چې د دنیا د لالچ یا د دنیا په تمه یا د یری نه د کفر اطاعت او نصرت د مسلمانانو مقابل کې کوي، دی به کافر نه؟ علماو د نجد په خپلو کتابونو کې دا ذکر کړی ده. نو اوس هغه دلایل چې الله سبحانه وتعالی موږ ته تاسو ذکر کړي چې د کافرو د دوستۍ نظام وساتئ، دلایل ذکر کیږي ان شاء الله. اول دلیل الله سبحانه وتعالی فرمایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. سورة بقره کې الله وایي یعنی هیڅ چیرې به راضي نشي ستانه یهودیان او نه نصرانیان تر هغې پورې چې ته تابع شي د دوی د طریقې. نو بس که تابع شي دوی بیا ستا ملګري دي، ته د دوی ملګری، او که کله دې د دوی اطاعت ونه کړه، د دوی تابعداري دې ونه کړه، دوی سره د موالات ونه کړه، نو ګوره بیا ستا دوستان کېدی نشي. آیات کې الله خبر ورکړو چې یهود او نصارا همدارنګه مشرکین د رسول الله نه راضي کېږي تر دې چې هغه د هغوی تابع نشي، او دې ګواهي ورنکړي چې دغه یهود او نصارا په حق دي. بیا الله فرمایي قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. تو وایه پیغمبر یقینا دین د الله خاص هغه پوره حق دین دی، او که چیرې ته تابعداري وکړي د خواهشاتو د دوی وروسته د هغه نه چې راغلي دي تا ته علم د قرآن نه، نو نشته تا د الله د عذاب نه څوک دوست بچ کوونکی او نه مددګار. بلکې الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته که دا کار دې وکړو انک اذا لمن الظالمین، ګوره ته بیا د ظالمانو نه.
اوس کله چې سید الانبیاء خاتم الرسول محمد صلی الله علیه وسلم د یهودو نصاراو د دین موافقت صرف په ظاهر کې وکړي بغیر د عقیدې د زړه صرف د یری او د مداهنت د وجنه نو هغه به نعوذ بالله د ظالمانو نه وي. نو هغه اشخاص چې د دې طواغیت او مرتدینو سره دوستی ظاهروي او ورته وایي چې جمهوریت او انتخابات خلار ده لکه چې نن سیاسي مولیان سیاسي کافران دا خبره کوي نو آیا دوی به کافران نه وي بلکې بالکل به وي ځکه د آیت په تقاضا باندې. دویم دلیل دوستانو سورة بقره کې الله فرمایي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. همیشه به دوی چې جنگ به کوي ستاسو سره تر دې چې واپس کی تاسو د دین ستاسو نه که طاقت ورسیږي او څوک چې واپس ستاسو نه د دین خپل نه پس مړ شو او د کافر دی پس دغه کسان بربادي عملونه دوی په دنیا او آخرت کې او دغه کسان اور والا دي دوی په هغه کې همیشه وي. دی آیت کې اوس دوستانو موږ او تاسو سوچ وکړو دی آیت کې الله دا خبر ورکړ چې کفار او مشرکین همیشه د مسلمانانو سره جنگ کوي تر دې چې دین نه واړی تر څو چې وسی برشي خو مؤمنانو ته دوی سره د موافقت رخصت د یری د نفس یا مال یا عزت د وجنه ورنک بلکې د هغه چا خبره هم ورکو چې د کافر سره موافقت وکړو د شر د دفع په خاطر چې د هم مرتد دی او کدا سي حال کې مړ شو نو په ارتداد مړ دی او همیشه په ور کې سره دین چې د مشرکین سره قتال هم کړی نو آیا هغه شخص چې په غیر د قتال نه د طواغیت او کافر سره دوستی او موافقت کوي نو دی به کافر نه وي کله چې د هغوی بعد القتال د هغوی سره د هغه د لپاره عذر نشته نو معلومه شو چې هغه کسان چې بغیر د خوف او قتال نه د دوی سره دوستی کې بلا شک شوبک کفار او مرتدین دي دوستان. دریم دلیل الله فرمایي سورة ال عمران کې لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات. ندني سم مؤمنان کافرانو در دوستان سوا د مؤمنان او چا چې وکړو دا کار پس نه د الله د ډلې نه په هیڅ کې مگر کزان ساتي د دوی نه ځان ساتل. دی آیت کې الله مؤمنان منې کړي د کافرانو دوستۍ نه سوا د مؤمنان اگر که دوی یریږي دا غوینه د شر نه او بیا ویل چې کدا کار چا وکړو د الله دوست نه دی ګره او دارنګه په آخرت کې ورته نجات نه ورکول کیږي مگر که د دوی نه یریږي په یریدلو سره هغه دا چې یو انسان د دوی په سلطه کې وي دا هغوی په دشمنی قدرت نه لري دا هغوی سره اوسېدل یا زندگی اختیار کړي خو زړه به په ایمان مطمئن وي بغض به عداوت به سره لري نو دی به معذور دی. او هغه څوک چې کافران په دوستۍ نیسي سوا د مؤمنان نه بغیر دغه عذر نه د وجه د غوروالي د دنیا نه په آخرت منصب او کرسي او وظیفه مې د پلانې دی او یا د مشرکین نه یریږي او د الله نه یریږي نو داسې شخص بیا معذور نه دی دوستانو ځکه الله سبحانه وتعالی د مشرکین نه یره کول عذر نه دی ګرځوي چې د مشرک نه یریږي خیر دی کته موافقت وکي یا سره موالات وکي. الله فرمایي فلا تخافوهم یریږي ته مو خافونی د معنی وریږي ان کنتم مؤمنین کچره تاسو ایمان والي دوی نه مې یریږي دا الله وي زمانه ویریږي ته چې تاسو مؤمنان یاست مؤمن به سوا د الله نه بل چا نه یریږي. څلورم دلیل دوستانو الله فرمایي یا ایها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. سوره العمران 19 نمبر آیت. ای ایمان والو که تاسو خبر ومنئ د کافرانو واپس به وګرځوي تاسو د ایمان په پوند تاسو باندې پس شی به زیان والا تاسو. اوس دې آیت کې الله خبر ورکړي چې مؤمنان کې اطاعت د کافر وکي نو دا ضرور ده چې د اسلام به واپس کیږي ځکه کفار بغیر دین نه قانی کیږي چې مؤمنان کفر ونکي. اوس نن څومره کوشش شروع کړی چې دا مسلمانان ټول یواري کافر کی امریکا او صلیبي او دغه مرتد پاکستانی حکومت دا کوشش کوي چې د مؤمنان ټول جمهوریت او انتخابات ولا جوړ کی. نو الله د خبر ورکړي چې دا مؤمنان د کافر اطاعت وکي نو دا ضرور ده چې د اسلام دین به پریدي. د دې وجه نه بوش چې کله صلیبي جنگ شروع شو اول اعلان وکړ چې یا به د اسامه سره یا به د مو سره پاکستانی مرتدین هم وای چې بس یا به قانون منی زمونږ د ظلمکاري قانون به منی د جناب مرتد خبيث هغه قانون به منی او یا به د شتګرو یعنی مسلمانانو سره ځکه دا ضرور خبره. دې آیت کې الله سبحانه وتعالى
دا ذکر کړ چې د کافرو اطاعت دی وکړو ضرور به ضرور بدنه اسلام زی ګوره. پنځم دلیل دوستانو الله فرمایي افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. سورة العمران 122 نمبر آیت کې الله وایي آیا پس څوک چې تابعدار وي د رضا د الله په شان د هغه چا دی چې اخته شوي په غضب د الله تعالی او ځای د جهنم یو بد دی ځای د ورتللو د جهنم. اوس دې آیت کې الله فرمایي هغه څوک چې د الله د رضامندۍ تابعدار وي د هغې تابعداري کوي او هغه څوک چې نه وي دا برابر نه دي او ځای د دغه نافرمانه جهنم دی په ورځ د قیامت کې. دې کې شک نشته چې د الله عبادت یوازې او د هغه نصرت د الله د رضوان سبب دی. عبادت د غیر الله اطاعت او نصرت د غیر الله دپاره دا سبب دی د الله د غصه کېدلو. نو هغه څوک چې د الله سبحانه وتعالی د توحید نصرت کوي هغې ته په اخلاص دعوت کوي دی به د مؤمنان نه وي او هغه څوک چې د طاغوت او شرک نصرت کوي دی به د مشرکینو سره وي. او که دوی وایي چې موږ یریږو نو یره عذر نه دی لکه چې مخکې ذکر شو ځکه ډېر اهل باطل حق د یرې نه پرېږدي چې دنیا یې لاړه شي ورنه دوی حق پیژني او عقیده هم لري خو په دې سره بیا دوی مسلمانان نه شو ځکه د یرې د وجې نه به سړی اسلام نه پرېږدي. دوستان موالات دا اسلام دی. شپږم دلیل الله فرمایي سورة نساء کې 99 نمبر آیت کې ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. یعنی هغه کسان چې روح اخلي د هغوی نه ملایک ظلم کوونکي په ځانونو خپلو په هجرت نه کولو سره وایي دوی په څه کې وایي تاسو وایي دوی ومون کمزوري کړی شوي په ځمکه کې وایي به دا ملایک آیا نه د ځمکه د الله پراخه چې هیڅ کړی وي تاسو په هغې کې پس دغه کسان ځای د دوی جهنم دی او بد ځای د ګرځېدلو. دې آیت کې دوستانو ملایک به ورته وایي په کومه ډله کې تاسو وایي د مسلمانانو په ډله کې که د طواغیتو او مشرکینو ډله کې وایي د طالبانو او د مجاهدینو په ډله کې وایي که د پاکستاني او افغاني او یا د عربي مرتدینو په ډله کې وایي نو دوی به عذر پیش کړي چې د مسلمانانو ډله کې خو نه وو ځکه مونږ کمزوري وو څه وکړو جي یاره چېرته لاړ شو د چا ومنو د هېڅ چا ومنه دغه مرتد منه خلارې کېنه خو ملایک دغه عذر رد کړی او ورته به وایي چې الم تکن ارض الله واسعه د الله ځمکه پراخه نه وه. دې کې شک نشته چې هغه ښارونه او ملکونه چې د مسلمانانو سلطې نه وتلي دي د مشرکینو سره دي او د هغوی د ډلې نه ګرځېدلي دي. خو سره دې چې دا آیات د هغو خلکو باره کې نازل شوی چې مکه کې وو اسلام یې راوړی خو هجرت یې نه و کړی. مشرکین چې کله د بدر غزا ته راووتل نو دوی د ځان سره په زور راویستل چې په زور یې ځان سره راویستل نو دوی په یره باندې راووتل نو مسلمانانو دوی قتل کړل خو بعض مسلمانانو ویل قتلنا اخواننا یعنې موږ خپل ورونه قتل کړل. نو دا آیت الله نازل کړي دا ستاسې ورونه نه دي. نو هغه نام نهاد مسلمانان چې ځان ته مسلمانان هم وایي او د طواغیتو سره دوستي کوي د هغوی اطاعت کوي طاغوت ته ځای ورکوي د طاغوت په دفاع کې ځان مردارۍ لښکرې جوړوي لکه د پاکستان او افغانستان بعضې مرتدین لښکرې دلته ته اربکیان وایي او په پاکستان کې ورته لښکریان وایي د طاغوت نصرت کوي. اهل توحید او مجاهدین او طالبان شرموي قتلوي هغوی ته دهشتګر وایي هیواد دشمن ورته وایي اورپکي ورته وایي د مسلمانانو لاره نه غوره کوي د هغوی عیبونه لټوي هغوی پورې خاندي د انګریزانو صلیبیانو د دغه پاکستاني مرتدینو دفاع کوي نو هغوی ګوره ټول کافر حسابېږي مرتدین دي د دې آیات په تقاضا باندې. اووم دلیل دوستانو سورة نساء 140 نمبر آیت کې الله فرمایي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. او یقینا نازل کړی د الله تعالی په تاسو باندې په دې کتاب کې چې کله واورئ تاسو آیاتونه د الله چې کفر کېږي په هغې باندې او ټوکې کېدی شي په هغې پورې پس مه کښېنئ تاسو د هغوی سره تر دې چې مشغوله شي په نورو خبرو کې یقینا تاسو به دا وخت د دوی په شان یې. او د دې آیات نه استدلال دوستانو دا کېدی شي چې الله تعالی مؤمنانو ته دا ذکر کړو چې کله د الله د آیاتونو پورې ټوکې کېږي نو دغه مجلس کې مه کښېنئ ځکه دا مجلس د کفارو دی چې هغوی مستهزئین بآیات الله دي او چې څوک کېناستو نو دی هم کافر دی د دوی په شان. نو آیات کې یریدونکي او نه یریدونکي کې فرق ونه کړ الله بلکې مطلق یې ذکر کړ چې ګوره
یریږي او کنه یریږي په دا هجه کې کیناس یو دوی سره د موالات کنه کافری. البته هغه مکره د دینه مستثنا ده چې سره په زور یو ځای کې سره کینې چې وجنم دي. دا حکم خو حالته چې مسلمانانو او کفار یو ځای اوسېدل چې تفرق هم ګرانو، خو به هم الله دغه سخت حکم راولېږو. نو آیا هغه مرتدین تواغیت چې د اسلام په ملک د يهودو نصارا او د غلامۍ زندگی کوي د الله قانون پر استهزاء کوي، کله وای دا د اول پیړۍ قانون دی، هغه کفار يهود او نصارا خپل ملکونو ته غوړي، هغه ته دوستان وای، کله ته متحدین وای، وای د دهشتګردۍ خلاف موږ د امریکای سره وګپو ولاړو. نو آیا دغه کافر نه دی، دا مرتد نه؟ مجاهدین او طالبانو نیکان خلک وایي د خپل ملک نشړي. نو داسې خلکو په کفر کې به څوک شک کوي دغه هم کافر مرتد دی. د دې وجنه دا آیات په دې باندې ډیر ښه دلیل دی. اتم دلیل دوستانو، الله سبحانه وتعالی فرمایي په سورة مائده کې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ای ایمان والو منی سي يهوديان او نصرانيان دوستان، بعض دوی یو شان دي د کفر په کارونه کې د بعض سره، او چا چې دوستانه وکړه دوی سره ستاسو نه پس یقینا د هغوی نه دی. یقینا الله تعالی توفیق نور کوي قوم عنادیانو ته. دی آیات کې من ده د يهودو او د نصاراو د دوستانه نه، او بیا الله تعالی دا واضحه کړه چې چا دوستانه د دوی سره وکړه دی هم د دوی په شان کافر دی. او دی آیات کې هم دا فرق نه دی، فرق پکې نشته په دې آیت کې چې یره که سره یریږي نو خیر دی او که سره نه یریږي نو پروا نه کوي، د دوستی قبول ده. که سره یریږي او که یریږي نو خیر دی، دا پکې نشته. لہذا یره عذر نه دی، بلکې بل ځای الله حال دوی بیان کړی چې دوی دا کار ځکه کوي چې نخشه ان تصیبنا دائره، یعنی موږ د تکلیف او مصیبت د وجنه د دې کافر سره دوستی کوله. هغه پاکستانی مرتدین چې پښتنه وکړي چې امریکای ته ولې اړې ورکړي چې امارات ختم کو، یره جی سو کو سب سے پہلا پاکستان، نو ځکه الله دوی کافرانو وګرځول. همدا حال اوسنی مرتدینو تواغیت ده د امریکای او نور يهودو نصاراو نه یریږي. لکه موږ مخکې ځکه چې د پاکستان مرتد حکمرانان یا د افغانانو مرتد حکمرانان، بلکې د دوی د لاندې ریت د دوی د اتباع د دوی حکومتونو په یو واسطه د پیله پاکستان ناره وهله او امریکای ته اړې ورکړي چې پاکستان بچي، چې مولیان او شیخان او نور د طاغوت په وندو پلن شوي مردار شیخان د پاکستان اوسیدونکو دا ناره په ډېر ښه شکل سره قبول کړه. نو لہذا دوی په دغه نارې سره مرتد وګرځول. الله سبحانه وتعالی او د الله د دین هیڅ لحاظ دغه مرتد ونک. طالبان او القاعده د امریکای سره په جهاد کې چې کله اخته او بوختو ټولو په یو ځل د دهشتګردۍ نوم پکې خو چې دا دهشتګرد دي او ملک ورانه اوس هم دا لړۍ روانه ده. خو زه هم چې داسې خلکو باره کې الله ډېره ښه فیصله کړې ده. الله فرمایي فعسى الله ان ياتي بالفتح امر من عنده ويصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. یعنی زده چې الله به راولي فتح یا بل شي د خپل طرف نه، په شی به دوی په هغه څه چې پټ ساتل دوی په زړونو کې خپلو کې، یعنی دوستانه د کافرانو سره دوی او په دې باندې به پښیمانه شي ان شاء الله. نهم دلیل دوستان، الله فرمایي سورة مائده 80 نمبر آیت کې ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ویني به تړل ور د دوی نه چې دوستانه کوي د کافرانو سره، خامخا بد هغه عمل چې مخکې لګلې دی دوی لره ځانونو دوی، ځکه چې غضب کړی د الله تعالی په دوی باندې او په عذاب کې به دوی همیشه وي. اوس دې آیت کې الله سبحانه وتعالی دا ذکر کوي چې د کفارو سره دوستی کول موجب د الله د غضب دی او د همیشه جهنم دی. اگر که دا شخص یریږي نو هغه شخص چې طوعا د کفر سره وي او د طواغیت سره معاون وي د مسلمانانو په ختمولو کې ښه په اخلاص د نفس او مال سره، لکه ناپاک فوز د پاکستان او حکومت، آیا دوی به د دې آیت په تقاضا مرتد نه وي؟ لسم دلیل، الله سبحانه وتعالی فرمایي په سورة مائده کې ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. او که دوی ایمان لرله په الله او په رسول باندې او په کتاب چې نازل کړی شوی دی دته، نه به نیولي دوی لره دوستان، لیکن ډېر دوی نه نافرمانه دي. دې آیت کې الله دا خبره واضحه کړه چې د کفار او طواغیت سره دوستی کول د ایمان بالله او بالرسول او بالکتب سره منافي دي. یعنې څوک چې د کافرو سره دوستی کوي ګویا که دوی په الله او په رسول او په کتابونو ایمان نه لري. او بیا دې آیت کې دا هم واضحه کړه چې سبب د دې دا دی چې دوی اکثر فاسقان دي. او آیات کې دا فرق هم ونه کړ چې څوک د دوستانه د یری نه
یا د یو نقصان نه د دفع په خاطر کوي. نه همدا حال د اوسنو مرتدینو د دوستانو چې مخکې د ردت نه هم دوی نافرمانو، چې دغه نافرمانی او فسق دوی د کفارو مرتدینو دې موالاتو ته راښکل. لکه د پخوانه د پاکستان کې دارنګه افغانستان کې د کفر حکومتونه تیر شوي او د اسلام نه ووتل، د دې کافرو سره دوستي وکړه. نو معلومه شوه چې پاکستاني حرامي حکومت مخکې ایمان لرلی نو امریکې په دوستۍ به نه نیولی او دارنګې د نورو حکومتونو هم. 11 دلیل دوستانو الله فرمایي سورة انعام کې وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. او یقینا شیطان خامخا وسوسه چې دوستانو خپلو ته دې دپاره چې جګړه وکړي ستاسو سره او که خبره ومنئ تاسو دوی یقینا تاسو به خامخا مشرکان یې. او دا آیات نازل شوی دی دې باره کې چې کله مشرکین وویل چې مسلمانانو تاسو هغه مذبوحه خورئ چې تاسو یې قتل کړئ، یعنې تاسو چې حلاله کړئ نو هغه خورئ، هغه چې الله یې قتل کړي چې الله یې مړه کړي بغیر د ذبح نه هغه بیا نه خورئ. نو الله دا آیت نازل نو هر کله چې څوک د مشرکینو اطاعت په تحلیل د مایتې کې وکړي، یوه مسله ده چې حلال او حرام ده، نو دی مشرک دی. او الله فرمایي وإن أطعتموهم إنکم لمشرکون. که د دې مشرکینو خبره په دې کې ومنو تاسو به ټول مشرکان یې مؤمنانو. نو چې په یو مسله کې د مشرکینو سړی ومني نو دی مشرک دی. او دې کې دا فرق ونه که څوک یېرېده نو دا سزا به ولنی، نه، بلکې یېرېدونکی او غیر یېرېدونکی په دې کې یو برابر دی. البته مکره ته مستثنا دی. نو هغه څوک چې د کفارو مشرکینو اطاعت کوي په تحلیل او تحریم کې موالات دوستي سره کوي، د مؤمنانو سره دشمنی د هغوی په مقابل کې کوي، د هغوی سره په نصرت کولو ګواهي کولو چې دوی په حق دی او د مسلمانانو مجاهدینو طالبانو وینې او مالونه جایز ګڼي، په دې کې ټول هغه شیوخ او مولیان راځي چې طاغوت ونډه خواره دي او هغوی ته فتوی ورکوي. کله وایي استشهادي عملیات د رسول الله او صحابه کرامو نه ثابت نه دي. آیا دا ثابت دی چې د مسلمان وینه تویوي ځای د مسلمان د ښځې بېعزتي کوي په جیلونو کې پاکستاني مرتدین چې دا کار کوي؟ نو د دې جواز فتوی له ورکوي مرتد شیخه، مرتد مولا، مرتد مفتي. نو کله ورته وایي چې د دې طالبانو وینې او مالونه جایز ځکه دا د رای ایجنټان دي او چې پاکستان خلاف یې بس د رای ایجنټ شو. دا ښه فارموله ایسا خنزیرانو وضع کړې ده، د هغوی وینې تویوي بې ځای. کله وایي قانون نه مني. ستا قانون د څه شي دی چې زه یې ومنم؟ قرآن او حدیث دی نو د کفر قانون دی چې د هغې لرې کول ختمول پکار دي. د دغه قانون دپاره دغه پوځیان مرداران ځانونه مردارئ. 12 دلیل دوستانو الله فرمایي واتلو علیهم نبأ الذي اتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. سورة اعراف کې الله فرمایي او بیان که په دوی باندې خبر د هغه چا چې ورکړی و موږ هغه ته علم د آیتونو زموږ، پس ووتلو د هغې نه په پرېښودلو د عمل سره، پس ورپسې شو شیطان، پس شو دی د ګمراهانو. دا آیات د بني اسرائیلو د یو لوی عالم په باره کې نازل شوی دی چې بلعام نوم یې او اسم اعظم یې یادو. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي موسی علیه السلام چې کله جبارینو ته راغی نو بلعام بن باعور ته خپل قوم او تره زامن راغلل او ورته ویل چې ان موسی رجلا حدیدا، موسی علیه السلام ډېر تیز سړی دی او ډېرې لښکرې هم ورسره دي. انه ان یظهر علینا یهلکنا، که په موږ باندې غالب شي ګوره موږ به هلاک کړي. نو الله تعالی نه دعا وغواړه چې زموږ نه موسی علیه السلام وغواړي، ځکه چې بلعام مستجاب الدعوت. بلعام ورته ویل چې ګورئ زه هغه ته خیرې وکړم نو زما دنیا او آخرت به تباه شي. خو دغه قوم بار بار بلعام پسې شو او ورپسې لګېدل او دی مجبوره کړه چې خیرې وکړي. نو الله ترېنه هغه څه واخیستل چې الله له ورکړی و علم، اصلاح او دارنګې دعا قبلېدل وغیره. نو هر کله چې دغه لوی عالم مستجاب الدعوت شخص چې الله ورته دومره علم کرامت ورکړی و صرف په پرېښودلو د علم سره چې د مشرکینو سره یې صرف په دعا معاونت وکړه، په رایو سره معاونت وکړه او موسی علیه السلام ته یې بددعایي وکړه، د قوم په ملګرتیا او په هغوی د شفقت کولو په وجه سره د پیژندلو د حق نه حق یې پیژندلی او عبادت یې هم کولو. 12,000 شاګردانو حافظ تورات بیا هم په دغه معمولي نصرت باندې د اسلام نه وځي او د شیطان ملګری کېږي او مرتد ګرځي. او بل ځای کې الله د مثال د سپي ورکړی دی چې فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. نو دوستانو هغه مولیان، هغه شیخان چې د طاغوت د لاندې ناست دي، د طاغوت خطبا دي او د طاغوت د
ناپاک او حرامي فوز صفتونه کوي، د هغوی د حکومت نه تنخواګانې اخلي، د هغوی د دغه مرتد او کافر حکومت سره خپلې مدرسې راجشتر کوي، نو آیا دغه شیخان به کافر نه وي، دغه مرتد نه وي؟ بلعام باعوذ په یو دعا سره کافر کېږي، د اسلام نه دی وځي او د سپېدې ته جوړېږي، او ته شیخ صاحب ښه پلم پلم کېږي او ته په اسلام کې دننه پاتې. عجیبه خبره ده. حذیفه رضی الله عنه عجیبه ښایسته خبره کړې ده. کوم آیتونه چې په قرآن عظیم شان کې راشي او خواږه آیتونه وي، نو دا ستاسو دپاره دي، او کوم چې ترخه راشي دا بیا ستاسو د بني اسرائیل ورونو دپاره شي. دې وجې نه دوستانو چې بلعام بن باعور پې کافر کېږي چې هغه مستجاب دعوت مولا و، نو بل شیخ او پیر صاحب پې نه کافر کېږي. د هغوی په دوستۍ باندې، د هغوی سره په دعا کولو باندې چې دغه مرتد حکومتونو ته دعاګانې کوي، هغوی ته د نصرت دعا کوي، کله ورته وایي چې دا ولی عهد دی، کله ورته وایي چې دا امیرالمؤمنین دی، کله ورته وایي چې دا حکمران اسلامي حکمران دی. د دې ټولو دوستانو الله سبحانه وتعالی دا فیصله کړله چې دې مرتدو سره په دعا سره معاونت وکړي، په ملګرتیا کې ورسره یو ځای شي، د مسلمانانو خلاف یا رای ورکړي، بالمال او امداد کوي، نو ته ګوره کافر او مشرک یې. بس دا فیصله د الله ده په دې آیت کې. یا لسم دلیل الله فرمایي ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. سورة هود یا سورة 14 نمبر آیت. او مه کږېږئ هغه کسانو ته چې ظلم یې کړی دی، پس وبرسي تاسو ته اور، او نه به وي تاسو لره سوا د الله نه هېڅوک بچ کوونکي دوستان، بیا به مدد هم نشي کېدی تاسو سره. دې آیت کې دا ذکر دی چې معمولي میلان کفار او ظالمانو ته سبب دی د اور د داخلېدلو. نو آیا هغه شخص چې کفار او طواغیتو ته ښه په اخلاص او عقیدې سره امداد کوي، د هغه سره مال لګوي، ځان قربانوي، رای او مشوره ورکوي، ملا صاحب جنازه هم کوي، دغه مرتد فوزیانو طالبان او القاعده او مجاهدینو خلاف هم کوي، هغوی ته ورانکاري وایي، نو آیا دا ملا صاحب به کافر او مرتد نه وي؟ دا به رکون بیا نه وي دغه کافرو ته؟ مخکې د آیت په تفسیر کې د سفیان ثوري قول ذکر شو چې چا ورته صحیح راوړله، چا ورته قلم راوړو، چا ورته کاغذ راوړو د لیکلو لپاره، دی هم په دې ظلم کې شامل دی. څوارلسم دلیل دوستانو الله فرمایي من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياه على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين. چا چې کفر وکړ په الله وروسته د ایمان راوړلو نه، سوا د هغه چا نه چې زور پرې وکړی شي او زه د هغه کلکو په ایمان باندې، لیکن چا چې پرانیستله کفر قبلولو ته سینه خپله، بس دوی باندې غضب د الله دی او دوی دپاره لوی عذاب دی. دا د دې وجې نه چې دوی خوښ کړی دی ژوند د دنیا په آخرت باندې، او په دې وجه چې الله توفیق نه ورکوي قوم کافرانو ته. دی آیت کې الله اوس حکم ولګولو چې څوک د اسلام نه کفر ته راووښت، کفر ته راوړی ده، نو دی کافر دی. برابره خبره ده چې دا کفر د یارې نه وي، چېر نفس مې ضایع کېږي، مال مې ضایع کېږي، اهل مې ضایع کېږي، او یا دا کفر په فعل یا قول سره کړی وي، او یا د دنیا تمه په وجه سره کړی وي، نو دی په دې ټولو حالاتو کې کافر دی. البته مکره ترې نه په دې آیت کې مستثنا دی، په قتل سره چې یو سړي چا باندې اکراه وکړه چې ګوره وجنو دي تر څو چې د طاغوت حکومت قبول نه کړي، نو بیا دا سړی کافر کېږي. نه په دې باندې دوستانو، خو په دې شرط چې وقلبه مطمئن بالایمان، زړه په ایمان باندې مطمئن وي. او یا د مشرکینو سره بندي دی چې خلاصون ممکن نه وي، نو بیا په دې حال کې د هغوی سره موافقت کولی شي، خو په دې شرط چې زړه په ایمان مطمئن وي، په ایمان ثابت او معتقد وي، او که په زړه کې هم موافق و، اگر که مکره وي، کافر دی دوستانو. بیا دې آیت کې الله دا واضح کړه چې سبب د دې کفر عقیده په شرک او یا جهل په توحید نه دی، یا بغض د دین سره، او یا محبت د کفر سره، بلکې سبب صرف او صرف د دنیا حصول دی چې په دې معنی د دنیا غوره کړي، او رضا د رب العالمین په رضا د شیطان غوره کړه. نو ویل ذلک بانهم استحبوا الحیات الدنیا علی الاخره. نو الله تعالی دوی ته کافران ویل. معلومه شوه چې د اوسنو طواغیتو حکومتونو سره چې کوم اهل کار دي او د دنیا د حصول لپاره په دې حکومتونو کې دي، ټول کفار او مرتدین دي چې الله په آخر د آیات کې په فیصله د کفر کړي. دا نه دی ویلي چې خیر دی مجبوری ده، بلکې دا ویلي چې دا مجبوره کافر دی، یا حکومت کې ځکه کار کوم چې د مسلمانانو د فایدې لپاره، دا ټول دلته مد نظر نه دي، بلکې ټول په کفر کې داخل دي. پنځم دلیل الله فرمایي سورة کهف انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا
یقینا تاسو باندې خبر شنو به سنگسار کی یا به واپس وګرځي دین خپل ته او هرگز به کامیاب نشي دا وخت هیڅ چیرې. دی آیت کې الله سبحانه وتعالی د اهل کهف نه ذکر کوي چې دوی د مشرکینو نه چې کومه پناه اخیستې وه نو ویل چې که دا مشرکین په تاسو غالب شي نو دوه کاره دي، یو دا چې رجم به مو کړي او قتل به مو کړي په خراب قتل سره، او یا به تاسو بیرته په خپل دین یعنې کفر کې داخلئ. ولن تفلحوا اذا ابدا، یعنې که موافقت مو ورسره په دغه شرکي دین وکړو پس د غلبې او سلطې نه نو تاسو به هرګز کامیاب نشئ. دا خو حال دوستانو د هغه چا دی چې وروسته د قهر او غلبې نه چې هغه در باندې غالب وي او بیا ته ورسره موافقت وکړي هیڅ چیرې کامیابېدی نه شي. نو هغه څوک چې د اوسنو طواغیتو یهودو نصاراو او د امریکې او د پاکستان ناپاک او حرامي ولد زنا فوز او سره په خپله خوښه موافقت کوي، د هغوی قولي مدد کوي، فعلي مدد یې کوي، د هغوی جاسوسي کوي چې هغوی مردار شي، مرتد ملا صاحب جنازه کوي بغیر د زور نه، نو داسې اشخاص به کفار او مرتدین نه وي، دا به واجب القتل نه وي. د آیت په تقاضا باندې دوستانو. شپاړسم دلیل دوستانو سورة حج کې الله فرمایي ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. بعض د خلکو نه هغه څوک دي چې بندګي د الله کوي په شک باندې، بس که ورسېږي دته خیر کلک شي په هغې او که ورسېږي دته تکلیف نو واپس شي په خپل مخ باندې. تاواني کړه د دنیا او آخرت لره دا تاوان دی ښکاره. اوس دې آیت کې الله د هغه مرتدینو حال ذکر کوي چې د امتحان په وخت کې بیا د دین نه اوړي. لکه اوسني ډېر کلیماګو مسلمانان چې د طاغوت حکومت د خوا نه په معمولي سخته راشي نو بیا وایي نه خو زه طالب یم نه مجاهد یم نه القید یم. مطلب اسلام کې بالکل ګوتې وامنه هسې دا نون مې مه ګوره. یو کوچی ډېر پیړ و چا له په څملولو ورلی ډېر غټ پیړ نو ایست یې را څملولی چا ته وایي چې ته خو ډېر غټ پیړ یې ویلې په وجود مې مه په ایمان مې څه ایمان راکې نسته. نو دا شی نه ماغه دي د دوی په منځونو دوکه کېږي په دې ګیرو مه دوکه کېږي دا غټې غټې ګیرې پرېښي نو دوی باندې دوکه کېږي چې دا نه سوچه مسلمان دي. نو کله چې د دې طواغیتو د خوا نه په دوی باندې زور راشي نو بیا ته څه وایي نو زه طالب یم نه مجاهد یم نه القید یم الله مې دې وساتي د اسلام مې دې الله وساتي. او بعضې د عیسی روزل شوي غلامان بیا دا ورته وایي چې مونږ خو افغانستان کې کار کوو پاکستان خو زموږ کور دی. دا خو بالکل د عمر ابن عبدالعزیز خلافت دی، د زرداري مرتد خلافت د عمر ابن عبدالعزیز خلافت دی. دلته اسلامي حکومت دی، اسلامي جمهوریه پاکستان. نو په دې باندې دا مجاهد صاحب د اسلام نه ووتلو ځکه نن وخت جهاد په ټولو ملکونو کې په شمول د سعودي افغانستان پاکستان وغیره ټولو کې فرض خو چې یو ځای کې فرض او بل ځای کې بیا ورته فساد وي نو د دې دا معنا چې فرض مونځ یو ځای کې فرض دی او بل ځای کې ورته فساد ویل دا کفر ارتداد نه دی. د داسې خلکو انجام الله سبحانه وتعالی په دې آیت کې ذکر کړی دی چې خسرت دنیا او آخرت د دوی آخرت او دنیا دواړه بربادي اگر که غټې غټې ګیرې پرېښي پیسې را بډوالي او ښه اوږده اوږده منځونه کوي خو چې طاغوت ته طاغوت ونه وي او کافر ورته ونه وي او کفر پرې ونه کړي او د هغوی سره دوستي پرې نه دي غټ کافر اگر که ډېر اوږد منځ هم کې. ولسم دلیل الله فرمایي ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول واملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف يتوفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. سوره محمد کې الله فرمایي هغه کسان چې واوړېدل د ایمان نه په شاګانو خپلو باندې وروستو دی نه چې ښه ښکاره شو دته هدایت یې مخکې موندلی و شیطان ډولي کړی د الله فرمایي دوی ته د عملونه دوی او مهلت یې ورکړی دوی ته دا د دې وجې نه چې یقینا دوی وایي هغه کسان ته چې بد ګڼي هغه چې نازل کړي د الله تعالی موږ به ستاسو خبره ومنو په بعضې کارونو کې کافرو ته به ویلې موږ به ستاسې بعضې خبرې ومنو او الله پوهېږي د دوی پټو خبرو باندې. نو څرنګه حال به وي د هغه وخت چې ساه اخلي د دوی نه ملایک د مرګ وحي به مخونه د دوی او شاګانې د دوی دا په دې وجه چې دوی تابعداري کړې ده د هغه کار چې خفه کړی دی الله او بد ګڼي دوی رضا د الله نو بې فایدې کړي دي عملونه دوی. اوس الله سبحانه وتعالی دوستانو دې آیت کې ذکر کړي چې دا هغه کسان دي چې سره د علم مرتد شوي دي خو علم ورته کومه فایده ورنه کړه شیطان ورته دغه ردت ښه ښکاره کړی. دویم الله تعالی دوی په بعضو کارونو کې د کافرانو په دوستو سره دوی مرتدین وګرځول یعنې کافرو ته به ویل چې موږ ستاسو بعضې خبرې منو ټولې نه د پاکستان د مرتد حکومت په شان نه چې بس موږ سل په سلو کې د دې امریکې سره یو نه دغې کافرو سره دغه مرتدین چې دی ورته ویلو چې سنطیعکم فی بعض الامر
الله په دې بعضو کارونو د کافرو سره په دوستانه باندې دوی مرتد وګرځول او دا هم صرف په خوله باندې صرف وعده ورسره کړې وه، اګر که دا وعده سرته نه ورسولي نو آیا هغه مرتدین چې د یهودو نصاراو سره په ټولو کارونو کې اطاعت کوي، د هغوی سره د مجاهدینو مقابله کې قتال کوي، د هغوی د قانون حفاظت کوي، نو داسې اشخاص هم مرتدین او کفار نه وي بلکې وي به. اتلسم دلیل دوستان الله فرمایي الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. سوره حشر ورسول نمبر آیت نو ګوریا کسان ته چې منافقت کړي دي وای خپل ورونو ته د اهل کتابونه ک او استری شي تاسو ضرور مونږ به موضوع تاسو سره او خبره نه منو مونږ تاسو په باره کې د هیڅ او که تاسو سره جنگ کې دی شي ضرور به موږ تاسو مدد کوو او الله گواهی کوي چې یقینا دوی دروغجن دي. دی آیت کې اوس الله د کفار او منافقانو اخوت ذکر کړي چې دوی ورونه دي یو بل سره، خو د دې منافقانو اخوت او وروري د یهودو سره په دې قول سره وشوه چې دې منافقانو په پټه د یهودو سره په دروغجن وعده سره د مدد او نصرت خبره وکړه او د دې سره د وتلو وعده وکړه اگر چې دوی دا وعده په دروغ سره کړو. لکه چې الله تعالی ویل چې والله یشهد انهم لکاذبون، خو بیا هم د دوی په دې دروغ وعده کولو دوی د اهل کتاب ورونه وګرځول دوستانه. نو آیا هغه مرتدین چې د موجوده مرتد حکومتونو په صداقت، اخلاص، نصرت او معاونت مالی او نفسي کوي، مسلمانان ورته نسی هغه ورته حواله کوي، د هغوی بالمال بالرای امداد کوي، نو دا به د اوباما او د نورو کفار ورونه نه وي. سره دې چې منافقان عمل کوي دا کار نه کړي، صرف دا یې د دې وجه نه کولو چې موږ ته څه مصیبت راونه رسیږي. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. دغه اوسنی پاکستان وای کنه چې پاکستان د مینځ اتلونو سم کړی وي او دغه خبره نه منافقین کړی و، الله وای دا غټ مرتد دي. نو لہذا پاکستان غټ مرتد دی په دې آیات باندې چې منافقان صرف په دروغجن وعده باندې د يهود ورونه وګرځول او پاکستان او نور اوسنی تواغیت چې خو په اخلاص سره دغه کافر ملګرتیا کې نه دا مرتدین نه وي. نور لسم دلیل الله فرمای لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم وابناءهم واخوانهم وعشيرتهم. دا سوره مجادله 22 نمبر آیت الله فرمای او بنو می تداس قوم چې ایمان لري په الله او په ورځ قیامت چې دوستانه کوي د هغه چا سره چې خلاف کړي د حدود د الله او د رسول د هغه نه. د دې آیت نه دا معلومه شو چې مؤمن چې په الله او ورځ د آخرت ایمان لري دی به د الله او د رسول د دشمن سره دوستی نه کوي، اگر که اقرب و قریب هم وي ډېر ورته نږدې وي، ځکه چې دا د ایمان منافي دي چې ایمان ورسره نه جمع کېږي لکه چې اور او اوبه نه جمع کېږي. بل ځای الله فرمایي ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الايمان. مخکې د آیت تیر شو من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون، یعنی ایمان والا منی سي تاسو خپل پارانه ورونه دوستان که دوی کفر په ایمان غوره کړي چې کفر په ایمان غوره که دوستی سره مکوئ. چا چې د دوی سره دوستانه وکړه ستاسو نو یقینا هم دوی ظالمان. دا دوه آیتونه په دې دلیل دی چې ګوره د کفارو سره دوستانه کول د وجه د یاري نه په مال، پلار، زوی، ښځه، قبیلې وغیره چې کوم اوسني مرتدین هم دا عذر کې پیش کوي، کوم عذر نه دی او نه الله دا عذر قبلوي. نو هر کله چې د مور او پلار سره چې کله هغه کافر شي د دوستۍ رخصت الله ورنک، نو هغه څوک چې د لري کفارو يهود او نصارا سره دوستی کوي دا غوي سره محبت کوي نو دا به کفار نه او به دا کار حلال غني. نو ردت یو طرف ته استحلال د حرام بل طرف ته دوسه، نو دوه قسمه کفر کې دا اوسنی مرتدین اخته. شلم دلیل د قران عظیم شان الله فرمای یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. سورة ممتحنة أول آيات. ای ایمان والا ومني سي دشمن زما دشمن تاسو دوستان تاسو غرزوي هغوی ته خبرې د دوستانی حال دا چې هغوی کفر کړی دی په هغه څه چې راغلي تاسو ته د حق نه وباسي رسول الله او تاسو له دې وجنه چې تاسو ایمان راوړی په الله چې رب تاسو دی. کچې تاسو وتلی د وطن د پاره د جهاد په لار زما کې او د پاره د لټولو د رضا زما پټې لګي تاسو هغوی ته دوستانی او زه خپویم
په هغه څه چې تاسو پټوي او هغه څه چې تاسو ښکارا کوي چا چې وکړه دا کار پاینده وخت کې ګوره تاسو نو یقینا ګمراه شو د برابر لارې نه واوړېدل. بس دې آیت کې دا واضح شو چې د الله دشمنانو سره که چا دوستانه وکړه اگر که نږدې خپلوان هم وي نو د سمې لارې نه ګمراه شو. خو چې څوک موالات د الله دشمنانو سره کوي او بیا وایي چې زه په سمه لار یم نو دا د دې آیت تکذیب دی دوستان. او چې څوک د الله د آیتونو تکذیب وکړي دی کافر دی ځکه استحلال د ما حرم الله کفر دی. بیا ورپسې الله د هغه چا عذر دفع کوي چې په خپلوانو او اولاد سره دا عذر پیش کوي چې موږ موالات دی وجه نه کوو چې د خپلوان او یا اولاد زموږ دا زموږ اولاد او یا خپلوان دي. نو الله دا عذر به دفع کو په دې آیات سره چې لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه یفصل بینکم والله بما تعملون بصیر. یعنی هرگز به تاسو خپلولي او نه اولاد په ورځ قیامت کې فایده درکړي. الله به جداواله راولي تاسو په منځ کې په قیامت کې او الله په هغه څه چې تاسو کوم عمل کوئ لیدونکي. خلاصه دا چې نور بشمار آیتونه په دې باره کې شته چې د مثال په ډول باندې سورۃ مائده 3 سورۃ نساء 119 نمبر، آل عمران 119 نمبر، سورۃ نساء 9 نمبر، سورۃ بقره 250 نمبر او نور داسې آیتونه چې دا ټول په دې دلیل دي چې د کفار او طواغیت سره دوستی کول سبب دی د ارتداد، سبب دی د بربادیدلو د اعمالو، سبب د ورته د داخليدلو، سبب دی د ذلت او نور د شرمندګۍ. دا په دې باره کې آیتونه د قران عظیم شان استدلالات د کفارو سره د موالاتو د منی په باره کې دینه برست ان شاء الله د کفارو سره د دوستۍ نه منه چې کوم حدیثو کې راغلي نو هغه به ذکر کیږي. الله دې موږ تاسو له په عمل کول توفیق راکړي. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.